د پاکستان ظالم حکومت ولې یو پښتون ورور ته دومره بېزتي کړې ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایم. لومړی سر کې پاکستاني پولیسو ویلي و چې بیا برو شوی کس د پاکستان پښتون ده، خو اوس د FRR کاپي ښایي چې دا کس پښتون ده خو د افغانستان پښتون ده. په ټولنیزه میډیا کې خپاره شوي ویډیوګانې کې ښکاري چې پولیسو لومړی هغه پښتون چې امیر نومیږي نیولی او وروسته یې وهلی او بیا یې ترې لوڅه ویډیو کړې ده او ټولنیزه میډیا ته یې پورته کړې ده. په ټولنیزه رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانې پښتانه په غوسه کړي دي او دوی ویلي که څه هم یاد ځوان په نشه حالات کې بد رد ویلې خو بیا یې هم بښنه غوښتې ده، خو د دوی په خبره پولیس ورسره غیر قانوني چلند کړی او باید ځواب یې ورکړي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس دا ځوان له وهلو وروسته بربنډوي او بیا ویډیو تره کوي. اوس که څه هم ویل کېږي له غبرګونونو وروسته د یاد کس د لوڅولو په تور یو پولیس او 2 کسان نور هم نیول شوي دي، خو هلته میش پښتانه د دوی د سزا غوښتنه کوي. پیښه په خیبر پښتونخوا کې شوې ده او خلک عمران خان ته د پیغور په ډول وایي چې نوموړي څه موده وړاندې ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا پولیس بدل کړي څو دلته په میشته پښتنو ظلمونه ونه کړي. خبریال ریحان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پولیس په ډیر بد وضعیت کې امیر خان بربنډوي، وهي او ویډیو ترې کوي. نوموړی وایي د دغو پولیسو ته عمران خان مثالي پولیس وایي. د PTM محقق مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی علي وزیر هم په یو ټویټ کې د دې پیښې غندنه کړې ده. نوموړي لیکلي ښایي چې کوم وخت امیر خان پولیسو ته کنځلې کړې هغه په نشي حالات کې و. د شرم ډک حرکت د پېښور پولیسو کړی، هغه هم د انسانیت او ملکي ادارو پر یو تور داغ دی. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.